زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د دارالامان ماڼۍ. د دارالامان ماڼۍ د افغانستان له تاریخي یادګارو له جملې څخه ده چې د کابل ښار له مرکز نه تقریبا 8 کیلومتره جنوب لویدیځ لوري ته د چاردهي په ساحه کې د دارالامان د عمومي جادې په انتها د قورخ د غره په لمنو کې د تاج بیګ ماڼۍ ته نږدې د مرحوم غازي امان الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. د دارالامان د ماڼۍ د جوړېدو په وخت کې د افغانستان او آلمان ترمنځ ښې سیاسي اړیکې وجود درلودې. د جوزف بیرکس په ابتکار د ښارونو او کور جوړولو په برخه کې د آلمان د دولت 22 تنه مهندسان او انجنیران کابل ته راغلل او د دې قصر په جوړولو کې 200 افغان کارګرانو برخه درلوده. د دې ماڼۍ د جوړولو کار د والتر هارتن په نوم آلماني انجنیر په 1404 هجري لمریز کال کې پیل کړ او په 1406 کال کې یې کار تکمیل شو. نوموړی قصر له 150 وړو او لویو اطاقونو تشکیل شوی و چې د اماني دورې ټولې دولتي دستګاه له هغه نه استفاده کوله. د دارالامان ماڼۍ د 1440 د قوس په 22 چې د 1968 میلادي کال سره برابر دی او د وخت د فواید عامې یا ټولګټو وزارت پکې واقع و. د برېښنا د شارټۍ له امله یې 3 منزل سوځېدلې وه چې بیرته ترمیم شوه او وروسته د وخت د عدلیې وزارت ترې استفاده کوله. د سردار محمد داود خان د 1455 کال د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه په دې قصر کې جوړه شوې وه. د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې د هېواد د جمهوري ریاست دستګاه یو ځل بیا د دارالامان قصر ته ولېږدول شو ترڅو د 1458 د جدي په 8مه د شورویانو د یرغل په وخت کې ماڼۍ اور واخیست. د هجري لمریزې 18مې لسیزې په کلونو کې د افغانستان د دفاع وزارت له دې ماڼۍ نه استفاده کوله چې د 1468 کال د هود د میاشتې د 14 ورځې کودتا په ورځ چې د دکتور نجیب الله پر وړاندې د جنرال شاهنواز تڼي لخوا شروع شوې وه ډیره تاواني شوې وه مګر ژر بیرته ترمیم شوه. د 80مې هجري لمریزې لسیزې په لومړیو کې چې مجاهدینو له خوا د قدرت په سر کورنۍ جنګونه وشول د افغانستان دغه تاریخي بنا یو ځل بیا ډیره سخته زیانمنه شوه او کله چې د وخت د دفاع وزارت چې احمد شاه مسعود د دفاع وزیر و د ګلبدین حکمتیار او عبدالعلي مزاري له ګډې غونډې نه اطلاع حاصل کړه په دې قصر باندې یې 2 ځلې بمباري وکړه چې په پایله کې یې قصر په کنډوالو بدل کړ. پاتې دې نه وي چې حکمتیار او مزاري یوازې 10 دقیقې مخکې له نوموړي ځای نه وتلي ول. له 1493 نه تر 1495 پورې پورته یاد شوی ماڼۍ متروکه او د استفادې وړ نه و. د 1455 کال د غبرګولي په 10مه ورځ د افغانستان د اسلامي دولت ولسمشر اشرف غني او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دارالامان د تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې کار د افغانستان له بودیجې نه د 14 میلیونه امریکایي ډالرو په مصرف سره رسما پیل کړ او د افغانستان د ښاري پراختیا د عالي کمیسیون لومړنۍ غونډه د نوموړي ودانۍ په کنډوالو کې جوړه کړه.